السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کړې ده چې مخکې به ما منځونه نه کول، د ما نه به منځونه پاتې کېدل، او اوس مې الله رب العالمین ته توبه ویستلې ده. نو آیا د توبې نه وروسته به زه مخکني منځونه راګرځوم او که نه، او دغه د ما نه ډېر پاتې شوي دي، د هغې قضایي به راوړم او که نه؟ نو د هغې لپاره خلاصه خبره دا ده چې اول خو د الله رب العالمین ډېر شکر وباسه چې د توبې توفیق یې درکړی دی، او دویمه خبره دا ده چې کوم منځونه د تا نه پاتې شوي دي او هغه تا قضا کړي دي، د هغې واپسي د باندې نشته چې بیا به هغه کې که تا نه 15 کاله منځونه پاتې شي ته به بیا 15 کاله د هغې قضا یې راوړي. نه، دا نشته دی. خو الله رب العالمین ته به په رښتیا توبه وباسې او کوشش په دا کوې چې نوافل عام منځونه وکړي، ځکه صحیح حدیث شریف کې راځي چې د قیامت په ورځ باندې الله رب العالمین چې کله بنده سره حساب کتاب کوي او کله منځونه کم شي، نو الله رب العالمین به وایي چې د دې انسان نفلي منځونه وګورئ، که نفلي منځونه یې کړي چې په هغې سره فرضي منځونه وله بیا پوره کړي. او مونځ خو داسې عبادت دی که مونځ یې صحیح راوخته نو د هغې نه وروسته به یې ټولې معاملې به یې سمې راخېږي، خو که په مونځ کې دې کمی و نو بیا مشکله ده که انسان د الله د عذاب نه بچ شي. الله رب العالمین دې موږ او تاسو ته د 15 وخته په جماعت سره د لمانځه توفیق راکړي.